په ادبیاتو کې د ښځو پر ونډې شخې شو. لیکوال اکبر کارګر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه وویل. دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیره عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو. دا په دې خاطر باندې چې ښځه په فزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي. په دې خاطر باندې منګه په لرغوني یونان کې ګورو چې د شعر الهې زیوس هغه لورګانې وي چې د هنرونو دغه وي، د خدای ګوټې وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو. د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ځیر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو 8 کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه‌وو ته ورکړې ده. 9مه جایزه یې یوې مېرمنې واخیسته. بیا یې 15 کاله کومې مېرمنې ته جایزه ورنکړه. خو په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې د نوبل 10 جایزې مېرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د عادي کېدو په لور روان دی، کنه پخواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای. ورځ تر بلې د مېرمنو برخه په ادبیات کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه اوس هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د 100 کلن تاریخ کې یوازې د 100 نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په دې اوسني کلونو کې جایزې اخیستې دي، او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هاري پاټر و. هاري پاټر د یوې ښځې اثر دی. د 20مې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریسټي اثارو چې هغه په نړیواله سطح خپاره شول، نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده. منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ورجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس و ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د 10مې پېړۍ په نیمایي کې په 50مو لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل. لکه ګل پاچا الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی، دغسې نور هم نارینه‌و د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښځې دي. په افغانستان کې د تیرو 100 کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالې علت بیانوي. د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي نجونې، ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم ستا ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې دا اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره اشنایي او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده. زموږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه
بیخي زیاته ده. ښځه د دې توانایي او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي او په هغې کې د خپل زړه دروني مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه رابرسېره کړي. موږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو چې هغه ښځو ویلي دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.